رښتیا ویل. څوک چې معامله ګر وي په معامله کې باید رښتیا ووایي. که څوک په خپله معامله کې رښتیا وایي، اوس خو ډېر خلک دغه عذر لري، که دې رښتیا وویل سودا دې نه کړي، درواغ به وایه. زموږ اوس تاسې وګورئ، دا د الله عز وجل ابتلا او امتحان ته دې ځای ته یې درولي وي. که دې رښتیا وویل دکان به دې پارچا وي، کاروبار به دې معطل وي، کنې درواغ به کوې. او د مال د ډېروالي یو سبب رښتیا ویل دي. سړی رښتیا ووایي. که سړی په خپل مال کې درواغ ووایي، په دې درواغ باندې به دی خپل مال خرڅ کړي، په دې درواغو باندې به دی د 1 روپۍ پر ځای باندې 10 روپۍ وګټي، مګر نه دا 10 روپۍ دته یو شه ورځ پاته کېږي، نه دا 100 روپۍ ورته پاته کېږي. هغه ګناه دې بېله په څټ کې پاته سوله چې درواغ دې وویل، هغه ګناه دې بېله په څټ کې پاته سوه چې چم و دوکه دې وکړه. د دغه مال سره شاید ستا سرم لاړ شي، د دغه مال سره شاید ستا ابرو عزت هم پایماله سي، مال دې ملاړ سي، سر دې ملاړ سي، عزت دې ملاړ سي.